خو یو خبره واورئ، په رمضان المبارک کې الله تبارک وتعالی د 4 تنو بخښنه نه نصیب کوي. د څو تنو بخښنه نه نصیب کوي؟ د 4 تنو بخښنه نه نصیب کوي. کم یو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مدمن خمر، همیشه شراب څکونکی، همیشه نشه کوونکی. الله تبارک وتعالی د بخښنه په رمضان المبارک کې په هغې لیلة القدر په شپه باندې هم د بخښنه نه نصیب کوي. همیشه شراب څکونکی. همیشه شراب څکونکی څوک دی؟ یعنی دی شراب څکي او په زړه کې دا نه وي چې توبه ترې نه وباسم. ها یو سړي چېرته شراب څکلي دي مخکې، اوس یې توبه کړې ده، هغه بیا په دې وعید کې نه دی داخل. خو دی شراب څکي نشه کوي. نو په رمضان المبارک په میاشت کې الله تبارک وتعالی دغه انسان ته بخښنه نه نصیب کوي. علما ولې هر هغه شی چې هغه سړي ته نشه ورکوي هغه په دې کې داخل دی. لکه نن سبا موږ څه شی والو؟ آیس والو، دا یو نوې نشه راغلې ده. آیس به والو، چرس به والو، پوډر به والو، داسې نورې نشې به هم وي چېرته موږ ته نومونه نه راځي. نو کوم انسان چې نشه کوي نشه، الله تبارک وتعالی دته د رمضان المبارک په میاشت کې خو لا افریده وه، په هغې ښه شپه کې شب قدر کې هم الله تبارک وتعالی دته بخښنه نه نصیب کوي. لیلة القدر. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په رمضان مبارک په میاشت کې چاته بخښنه نصیب کیږي؟ وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان. مور او پلار نافرمان. دا اوس هم واما چې د چا نه مور او پلار خفه دي که نه، ای د رمضان المبارک میاشت به در باندې تېره شي، خو ګوره یاد وساته تا ته به کې بخښنه نه کیږي. تا ته به کې بخښنه نه کیږي. کو ته په دې تمه یې چې ما د ورځې روجې ونیوې، د شپې مې تهجد وکړو، ماسخوتن مې تراویح وکړې، الله به ما ته بخښنه نصیب کوي. نه دا نشي کېدی چې مور د نه په کور کې خفه ده، پلار د نه په کور کې خفه ده، یقین په الله وکړه چې الله دې دا یو عبادت هم نه قبلوي، یو عبادت دې نه دی قبول. هسې دې ځان ستړی کړی دی. وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان، الله دته په دې میاشت کې بخښنه نه نصیب کوي. دا اوس هم وایم که زما اواز هر څوک اوري، د چا نه چې مور خفه ده، د چا نه چې پلار خفه دی، نن دې ترې لاړ شي په خپو کې دې ورته پرېوځي، ودې ورته جاړي، بخښنه دې ترې وغواړي چې په خپلو کړو باندې ستومانه یم. د ښځې د وجې نه مور او پلار خفه کول دا ډېره بې غیرتي ده. دا څه شی دی؟ ډېره بې غیرتي ده. د ښځې خپل ځای دی، د مور خپل ځای دی، د پلار خپل ځای. بعضې پکې راشي مولي صاحب زما ښځې ته بد ګوري که نه، غټه خبره دی که نه؟ غټه خبره دی. بله څه خبره یي؟ د زوی او د مور په منځ کې، د پلار او د زوی په منځ کې په څه شي خفګان راځي؟ په هېڅ شي خفګان نه راځي. خو دی څه وایي؟ یاره زما بچو ته بد ګوري نو، زما ښځې ته بد ګوري نو، ځان دا لوی دله دی. دا څه شی دی؟ ښه دا ښځه چې راغلې ده دې کور ته، دا خو ستا د وجې نه راغلې ده. ته د هغه زوی یې چې تا ته بد نه ګوري، ستا ښځې ته به ولې بد ګوري؟ خو بعضې ښځې داسې چې هغه ځان له خوشحاله وي، نو د خواښ یا د سخر په خدمت باندې تنګ وي، نو هغه چې خاوند ماسخوتن کور ته راځي، نو دی ورته دومره خبرې تیارې کړي چې هغه خبرې ورته د شپې وشي دی سهار شي، نو دی وایي چې په مخ د ځمکه کو زما لوی دشمن دی، خو زما دا مور ده، په مخ د ځمکه کو زما لوی دشمن دی، خو زما دا پلار دی. ظالمه دې ته نه ګوري، دې مور خو ستا لوی بول په خپلو لاسو پاک کړي دي، ستا میچازې د هغې په سینه باندې توی شوي دي، هغې د جمعې شپې په هغې لوند ځای کې تېرې کړي دي. نن یې ته د کوم طرفه دشمن شوې؟ ولې ته دشمن شوې؟ سوچ دې نه دی کړی، فکر دې چېرته نه دی کړی؟ د هغې ښځې د وجې نه ستا مور دشمنه شوه، پلار دشمن. ښځه په خپل ځای حق لري، ښځه په خپل ځای حق لري، خو دا ډېر کمزوری انسان دی چې ښځې ته فوقیت ورکوي په مور او پلار باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي تپوس وکړو، وایي د الله پاکه پیغمبره قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام یې ما ته یې څه پته ده، ما ته یې څه پته ده؟ د الله پاکه پیغمبره څه علامه خو یې راته وښیه که نه، علامه خو یې راته وښیه که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی چې میندو ته په نظر د نوکرانو وکتې شي، میندو ته په نظر د نوکرانو د خادمانو وکتې شي، او ښځو ته فوقیت ورکړی شي په میندو باندې، ښځه پورته کړی شي
مور ښکته کړی شي دا علامت د قیامت دی. بیا د قیامت د راتلو انتظار کوئ. نو وعاق لوالدیه د مور او فلار نامرمان ته الله تبارک وتعالی په رمضان مبارک کې څه نه نصیب کوي؟ بخنه نه نصیب کوي. دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل قاطع رحم د خپلو خپلوانو سره خپلولي پرې کوونکی، د خپلو خپلوانو سره خپلولي پرې کوونکی په رمضان المبارک کې الله د بخنه نه نصیب کوي. بعضې وي که نه موږ ته دا مسلې ډېرې زیاتې راځي. لاړ به شي اسخرګنۍ کره به جنګ وکړي دی به راشي برید په تا وي ښځې ته به څه وي کو د پلار که دې لاړې که نه په ما په 3 طلاقه طلاق وي کو رور دې دې کور ته راغی که نه ته به طلاق کو د تره کره مې لاړې که نه ته به طلاق بیا چې ځان له په سرو کې شي که نه سوري برابر شي که نه مولي صاحب او داسې مې ویلي دي خلاصون خو نشته دی نو خلاصون خو نشته دی نو هم ګرځه اوس چې نشته دی خلاصون ګرځه داسې ښځه پرېږده ګرځه طلاقي شه را به شي دی چې 2 خبرې د چا سره کوي دی به زور د چا نه وباسي د ښځې نه به یې وباسي زورو پلان کو راته داسې وکړو کو ته لاړې ته به طلاق دا مسلې ما ته بله ورځ راغلي ځکه ته وامه بیا وایي خلاصون تې نشته دی نو رور مې دی نو تره مې دی نو ماما مې دی نو ټیک شو هلکه جګړه دې وکړله سبا به روغه شوې وه طلاقو ته پکې ضرورت و نه دی به زر زر برید ښځې ته تاو کړي په ښځو باندې ظلم مه کوئ. یو خبره درته کوم خاص کر رمضان مبارک میاشته ښځو ته غوسې ډېرې مه کوئ ځکه کو ډېر کمزوری سړی خو د ده زور په چا باندې چلیږي کو په هېڅ ځای زور نه چلیږي خو په ښه ځای زور چلیږي نه دته چې بار څوک 2 خبرې وکړي دی بیا کور ته لاړ شي هغه غوسه د ښځې نه وباسي نه دا نه ده پکار. خاص کر په رمضان مبارک کې دا بعضې نه بعضې کسان په د رمضان مبارک کې داسې که نه چې د تورې ناره ټیم ویني ساسي څه ورته مه وایې ګورې روجۍ ده وړو ته ووایه شورونه کې ګورې روجۍ ده دی بس ته موجود دی بس میدان جنگ ته راوتی دی خدای دې پوه که دا خو د صبر میاشت ده دا د څه میاشت ده د صبر میاشت ده دی چې کینې روژه ماتې رسه شي نه سکه وکړي لوښې به ټیل وي دا خو څه پخ کړي دي ولې ستا روژه ولې دې ښځې روژه نه وسو ته خو خرلاړی دی که وده پروت وي ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسېدلې وه تا له یې پخلی تیار کو ته چې را پاسولي نو هم طبیعت ته داسې کړی تا به وي چې په د هغې د احسان دی چېرته را پاسېدې او بیا دې نوڼۍ خولۍ ته کړه هغلته وده شي بیا دې کمبل واخېستو خرلاړی دې شروع کړه هغه مونځ پکې هم د بازو نه پاتې شي روژه ماتې کې ته مازدیګر چکر له وځې لکه څه کوې روژه لنډومه په دې کور کې دا زنانه هم ناستې دي هغې ولې روژې نه لنډوي هغه تا له دلته پخلي تیاروي هغه له پخلي تیاروي نو شریعت د داسې د دې بد اخلاقو خاوندانو متعلق دا بد اخلاقه خاوندان چې وي د دوی متعلق شریعت اجازت ورکړی وایي داسې په سړیتوب نه دی دې ښځې ته وایي خیر دی دا سالن لږ به جبه وسکه په دې د روژه نه ماتېږي که ودې سکله صرف سکه دې وکړه داسې بد اخلاقه خاوند دپاره چې سالن بیا بل غوري ته ولي خیر دی ښځې ته وایي سکه وکړه روژه دې بن خرابېږي. نو په رمضان مبارک کې په ښځو باندې یو خپلې غوسې مه وباسئ. نو قاطع رحم د خپلو خپلوانو سره خپلولي کټ کوونکی په رمضان مبارک کې د ده څه نه نصیب کېږي؟ بخنه نه نصیب کېږي. تره در نه خفه دی ماما در نه خفه دی رور در نه خفه دی د تره زوی در نه خفه دی انتظار مه کوه نن لاړ شه غاړه وځه ورته غاړه وځه او دا ورته ووایه وایستانه مې ګورې څه مجبوري نه وه خو یو حدیث مبارک مې واورېدو څوک چې خپلولي کټ کوي که نه الله یې رمضان مبارک کې بخنه نه نصیب کوي صرف دې دپاره رالم چې الله ته خپله غاړه څه کمه ازاده کړم الله راته بخنه نصیب کړي هغه کې به هم څه ناسه سړیتوب وي هغه به تا له لومبې په دې خپو پرېوځي چې الله دې خوشحاله کړه داسې ده که داسې نه ده. او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په رمضان المبارک کې ورته بخنه نه نصیب کېږي مشاحن څوک مشاحن څوک دی کینهګر انسان یو ګوره د چا سره ظاهري دشمني کولی که نه یو پټه کینه ساتلي یعنی مونږ چې ورته خپې وال وایو څه ورته وایو په پښتو کې خپې وال وایو کنده ورته کنو په ظاهر کې ورته دادا او ماما او بابا او کاکا کو او په پټو کې وایو چې په کومه کنده کې به دې ورپرې باسمه
الله تبارک وتعالى د دې انسان بخنه نه نصیب کوي. ګوره یاد دی وساته کو په زړه کې د چاته کندې کنستې وي که نه او په زړه کې د دا وي که نه چې چېرته برته کنده کنه مخلاصېږي به رانه نه، یاد وساته الله به دې په مخ د ځمکه ذلیل او رسوا کړي، ذلیل او رسوا به دې کړي الله. دنیا کې به هم ژوند د رسوایۍ تیری او په آخرت کې دې بخنه نه نصیب کېږي، په آخرت کې دې بخنه نه نصیب کېږي. نو څو تنه شو؟ څلور تنه. الله دې موږ د دې څلورو اعمالو نه وساتي او که راپکې چې د ځان نه وباسو. کم کم یو همیشه شراب سکون کې، دویم د مور او پلار نافرمان، دریم خپلوانو سره خپلولي کټ کوونکی، او څلورم کینهګر، کینه ساتل، بغض ساتل، حسد ساتل په زړه کې د خلکو سره. کو دا څلور اعمال په چا کې وي د نن نه دې د ځان نه وباسي، ورنه د رمضان المبارک میاشت په تېره شي په هغې ښه شپه